إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین کې زموږ د درسونو د مبارکه سلسله روانه وه او اخرنی موضوع چې موږ شروع کړی و هغه د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول، الانفاق فی سبیل الله. په هغې کې موږ دو درسونه دو بیانونه کړي چې ښه تفصیل سره پکې موږ د انفاق فی سبیل الله د موضوع بیان کړی و، د هغې بعض فضایل او د الله په لار کې خرچه کولو آداب او په کوم ځای باندې مال لګول پکار دي، د ټولې خبرې موږ بیان کړې وې. دا به پکې دریم درس او اخرنی درس به په دې موضوع کې، باقي چې کوم حدیثونه پاتې دي هغه به انشاءالله نن پوره کوو. اولنی حدیث په دې درس کې دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ابو هريره رضي الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده، ما نقصت صدقه من مال، چرته هم د صدقې د لاسه مال نه کمیږي. دا خبره د ساتي چې چرته هم د صدقې د لاسه مال نه کمیږي. کوم چې دنیا پرست خلک دي یا بخیلان دي، نو هغوی په دې یره خرچه نه کوي چې د دې سره دا مال کمیږي، او دا غریبان په دې خبره نه دي پوه چې د دې د لاسه خو دا مال ډېرېږي کمیږي نه. دا خبره موږ بیان کړې وه مخکې. د الله په لار کې خرچه کول د دې ډېرې فایدې دي او فضایل دي چې هغه په دې حدیثونو کې موږ سره تېر شوي دي او سره روان دي، خو په اجمالي طور سره به زه بیان کړم، ځان سره یاد ساتئ. د الله په لار کې خرچه کول د دې سره اجر دو چنده کیږي، او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، ان المصدقین والمصدقات، هغه سړي چې الله په لار کې خرچه کوي او هغه زنانه چې الله په لار کې خرچه کوي، واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. الله سبحانه وتعالی به دوی د اجر دو چنده کوي. نو اجر دو چنده کیږي د صدقو د لاسه. د یوه فایده. دویمه فایده، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې د جنت دروازې دي، یو دروازه به کې د صدقو والو دپاره ده، ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، څوک چې د الله سبحانه وتعالی په دین باندې خرچه کوي، د هغه په لارې کې خرچې کوي، نو د قیامت په ورځ د جنت چې کومه دروازه د صدقو والو دپاره ده، د هغه طرف نه به ده ته آواز کېږي او بلنه به کېږي. د دویمه فایده. درېیمه فایده، چې کوم سړی د الله په لار کې خرچې کوي، د الله په دین کې خرچه کوي، نو د ده سینه چې د هغه الله سبحانه وتعالی کولاو کړي، د ده د زړه خوشحاله وي، د ده د نفس خوشحاله. الله په قرآن کې وایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله تعالی آساني لارې کولاو کړي، الله تعالی آسانتیا پیدا کړي. چې کوم سړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، الله تعالی آسانتیا پیدا کوي. څلورمه فایده، د اور نه نجات ملویږي په دې صدقو سره. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، زنانو ته وایي یا معشر النساء تصدقنا، د زنانو ټولګیه صدقې ورکوي، ځکه چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې لیدلې. نو مطلب دی چې صدقې ورکوي نو د جهنم نه به څه شي؟ بچ بشي. پنځمه فایده، د قیامت په ورځ ډېرې سختې دي، اوږده ورځ ده، دا نور به د انسانانو ته رانږدې شوي د یو میل په فاصله کې وي،
نو خلک به په خلو کې ډوبي د خپل اعمالو مطابق، څوک د پندو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د نامه پورې، او څوک د سینې پورې، او څوک پکې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه، او بعضو پکې دي چې هغه په دې خلو کې بالکل ډوبي. نو که ته دا غواړې چې د قیامت پر ورځ ته سوری میلاو شي، نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کې. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. د قیامت په ورځ به هر هغه سړی چې الله په لار کې خرچه کړي نو دغه صدقې په سوري کې به ولاړي تر دې چې الله سبحانه وتعالی فارغ شي د حساب او کتاب نه. نو حساب او کتاب ختمېدو پورې به دا سړی د صدقې په سوري کې ولاړي، د هغې د لاسه به په ده باندې ګرمي نه لګي، د هغې د لاسه به په ده باندې نور نه لګي. دا څومره غټه فایده او څومره غټ فضیلت. شپږمه فایده موږ د دنیا ته راغلي دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو او هر هغه عمل وکړو چې هغه د الله خوښي، او هر هغه کار نه ځان لرې ساتو چې هغه د الله نه خوښ. نو د الله چې کوم کارونه خوښ دي په هغې کې یو کار دا دی احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم. رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله په خوخو کارونو کې یو کار دا دی چې ته یو مسلمان ورور باندې خوشحالي راولې، هغه له خوراک ورکې، د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره منډه ووایې، په هغه باندې خرچه وکړي. نو که ته دا وې چې زه داسې عمل وکړم چې هغه د الله سبحانه وتعالی خوښي، نو یو عمل پکې دا دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول. اوومه فایده د صدقو د لاسه ګناهونه ختمي. مونږ کې هر انسان ګناه کې واقع دی، څه نه څه ګناه کې خو انسان واقع دی. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. څوک دی چې ګناهونه د سره کړي نه دي، او هغه څوک دی چې همیشه نیکیانې کوي. بلکې د آدم د بچي چې د کمزوري نو دوی نه ګناهونه کوي. دې ګناهونو د ختمولو یو طریقه دا ده چې موږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه وکړو او صدقه ورکړو. د څو فایدې شوې؟ اتمه فایده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویل، ان شاء الله حدیث مخې ته راشي، چې کله یو انسان صدقه ورکړي د الله په لار کې، نو الله سبحانه وتعالی د صدقه اخلي په ښی لاس کې، او بیا د ده لپاره ډېرۍ، د صدقه د ده لپاره ډېرۍ. ته سوچ وکړئ چې یو سړي صدقه ورکړي او په سوونو کلونه واوړي د به د صدقه باندې الله سبحانه وتعالی ورله ډېرۍ د هغه وخته پورې چې څو پورې دی د الله سره میلاو شوی نه وي، د هغه وخته پورې د صدقه ډېرېږي، د اجر به څومره ډېرېږي. نهمه فایده او فضیلت چې کوم سړی خرچه وکړي د الله سبحانه وتعالی په لار کې، الله ورله د هغې په بدله کې ډېر څه ورکوي. موږ سره حدیث مخکې تېر شوی، تاسو ته به یاد وي چې هر سحر دوه ملایک د هغوی دا ډیوټي ده چې یو دا وایي چې یا الله چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو ته ورله د هغې په بدله کې ډېر څه ورکړي، او یا الله چې څوک یې نه کوي او بخل به کوي او مال یې نیولی، نو یا الله د مال ولا هلاک کړي، د مال ولا تباه کړي او ختم یې کړي. نو چې کوم سړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، الله سبحانه وتعالی د هغې په بدله کې دله ډېر څه ورکوي، برکتونه وله ورکوي، رحمتونه پرې راوروي، د ده په بچو کې برکت وي، د ده په کور کې برکت وي، د ده په ژوند کې برکت وي. لسمه فایده دا ده چې صدقه په هغه اعمالو کې ده چې د دې ثواب ته په لحد کې ملاوي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي اذا مات ابن آدم، کله چې د آدم بچی مړ شي، انقطع عمله، نو د عمل ختم شي، الا عن ثلاث، مگر د دریو کارونه چې دریو کارونه ثواب ورته په قبر کې ملاوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي صدقه جاریه. صدقه جاریه هغه صدقه چې هغې اجر روان. یو سړي خرچه وکړه د الله په لار کې، جومات یې جوړ کړو چې څو پورې په دې جومات کې خلک سجدې لګوي، څو پورې په دې جومات کې خلک مونځونه کوي او قرآنونه وایي، نو ثواب یې دغه انسان ته ملاوي. یو سړي کوې وویستو چې څو پورې خلک د دې کوې نه اوبه څکي، د ثواب روان. یو سړي مدرسه جوړه کړه، یو سړي قرآنونه واغستو، یو سړي د یتیم کفالت وکړو، هغه له تربیت وکړو، نو ښه تربیت یې ور وکړو، بیا څو پورې چې دا سړی او دا یتیم په نیغه لار رواني او هغه تربیت کوم چې ورده کړی په هغې باندې عمل کوي، نو دی ورسره په اجر کې شریک. یو لسمه فایده صدقه د انسان په ایمان باندې دلیل دی
رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الصدقه برهان، صدقه دلیل له بس باندې په ایمان باندې. یو سړی صدقې ورکړي د الله په لار کې نو د دلیل پیش کو بخپل ایمان باندې چې زه مؤمن یم. د مؤمن کار د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول. 12مه فائدہ د دې سره چې دینه مال پاکیږي. مال کته د غوړ چې ستا مال پاک شي او مال برکتی شي نو دا غینه د الله سبحانه وتعالی لپاره ورکوه. او د فائدې لپاره دا خبره ساتي د بازو پزړه کې دا چوري چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه دي دوی چې 2 لک او 3 لک او 4 لک روپۍ به ورکې او 10,000 او 20,000 ریال به ورکې. نه، صدقه چې څومره ستا اوس رسي، ستا د یو ریال اوس رسي خو ورکوې، ستا د 5 ریال اوس رسي خو ته صدقه ورکوه. اصل مقصد دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوه او الله ته ستا حالات معلوم دي. نو انسان له پکار دی چې د خپل وس مطابق خرچه کوي. د وس مطابق خرچه د الله سبحانه وتعالی په لار کې کول. مخکې موږ سره حدیث تیر شو، رسول صلی الله علیه وسلم وی اتق النار ولو بشق تمره، د اور نه ځان بچ کی اگر که د کجوري په یو حصه ورکولو باندې ځان بچ کوي. یو سړی نور طاقت نه رسی، دغه طاقت رسی چې یو کجوره راوالي او غد و ټوکړي کې یو ټوکړه د الله په لار کې ورکی نو دې شي کوي. دا موږ خبانه نه ولیده چې بس ما سره پیسې ډېرې نشته لکه ته خرچول نه کې الله په لار کې، بس دعا کو چې الله حالات برابر کړي. حالات خو د قیامت پورستانه برابرېږي موږ ته پته، ځکه چې پیسې څومره ډېرېږي ته دعا کو چې الله حالات ښه برابر کړي او الله حالات ښه برابر کړي. دا برابرېږي نه، خو داسې ده چې ته د خپلو حالاتو مطابق چې دی نه همیشه خرچه کو د الله سبحانه وتعالی په دین کې. اخرنی فائدہ به ذکر کو هغه ده چې د دې د الله سبحانه وتعالی مصیبتونه لري کوي. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د صدقې د الله رب العالمین د انسانانو مصیبتونه لري کوي. کته د غواړي چې اخره خاتمه په ایمان سره شي نو صدقې به ورکړي الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کوي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول د دې سره د بد خاتمه الله سبحانه وتعالی سره لري ساتي او تابع الله د بد خاتمه نه لري ساتي. یو واقعه کې د سره یو قصه کې امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله هغه بس یو کس راغی وته وی چې زه د کلونو نه د خپل شکایت کوم، زما د خپل خانه شو او زما د خپل کې دا مرض دی، دغه مرض دی، د کلونو دا مرض دی، نه دي څه علاج. هغه علاج دی چې ته فلاني ځکه یو کوی وکنه د مسلمانانو لپاره. نو هغه ډېر اریان شو، وی ته څه وی ته زما د علاج ته تجربه کزاسي تجربه به وکړل شوی ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی ستاسو خپل څنګه خکې پنن لغه کوی وکنه صبح سحر الله سبحانه وتعالی دغه خپل برابر کړو او دغه د خپل کلونو خراب و. دا مونږ کې چې دومره مرزونه دي او د دومره مصیبتونه دي مونږ ته ختمي کنه دغه یو وجه ده چې مونږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه نه کوو، د جیب مونږ بن کړی بالکل دیلم غوټه ور کړی. نو خرچه مونږ صرف دغه توایو چې بچو باندې خرچه کوه او په خزه باندې خرچه کوه او د الله سبحانه وتعالی په دین باندې خرچه کول د دې بازو ته سي معمولی خبره ښکاري. نه که تاسو د غواړي چې تاسو مسلې حل شي، خاص کر کمرونه چې ته مسافرۍ کې دغه د ډېری مسلې دي، نه که تاسو دا وایي چې د مسلې حل شي او د مصیبتونه ختم شي او د بیماریانو او د مرزونو ختم شي، نو دا غي د ختمولو یو طریقه ده چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې به صدقې ورکوي، د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچې کوي. د یو څو فائدې ماته واست په تادی سره ذکر کړی چې په تاسو کې جذبه پیدا شي او په تاسو کې تیزی راشي. اگر کدی کې غالبا فائدې موږ سره مخ کې دي شنو کې تیری شي. نو موږ دا حدیث بیانو، رسول صلی الله علیه وسلم وی ما نقصت صدقه من مال، د صدقې د لاسه چې مال نه کم شي، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. او کله چې هم یو سړی خپل مسلمان رور بخله دي نو الله سبحانه وتعالی ول عزت ورکړي. د سره دا خبره ده ساتي چې کلم یو انسان بخانه کوي د انسانانو ته ډیره نو دل الله سبحانه وتعالی عزت ورکړي. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو د صفات ذکر کړي په قران کې، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الله مخکې سوی والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله مؤمنان او جنتیان او پرهیزګار خلک هغه دي چې هغه بخانی کې خلکو ته والعافين عن الناس
خدا خپل صفت ته الله سبحانه وتعالى ګوره لګو خلق ور کړي الله سبحانه وتعالى دا صفت لګو خلق ور کړي غالبا خلق ګوره دا صفت نشته د بخانه که سړی سره ظلم زیاته وکي یو سړی د باندې گزار وکي یو سړی ته کنځري وکي نو دغه خولي طریقه د ختمولو درجه زما بخله په دې باندې ته درون ښکارش او درته هم چې درون بخکارش د درنو په مخ کې زه د کچو خلکو خبره نه کوم زه د سپکو خلکو خبره نه کوم نو کوم سړی ما دوی چې پلانې خو چې نه په دې باندې سړی درون نه ښکاري د پلانې سپکته ماته د سپکو خبره نه کړي زه ته د درنو خلکو خبره کوم د درنو خلکو په معاشره کې د درنو خلکو په مجلس کې د درنو خلکو په بیٹک کې چې کله څوک راولږي او څوک وبخي نو دغه عزت ډیریږي د درنو خلکو په نظر کې رسیده کنه د گزار سره عزت ډیری د کنزلو سره د بد اخلاقی سره عزت ډیری د باز مشران ولیاذ بالله د خپل کشرانو تربیت په دې بد اخلاقی باندې کړي او په دې کمزور اخلاق باندې کړي چې بچیا که څوک د گزار درکې ته ول دور کوه چې څوک د درې کنځري کې ته د سلور کوه چې څوک ستاسو په پلار باندې سلام نه چي ته په ټول خاندان سلام ماچو چې څوک ستاسو پوس نه کوي تیم ته پوس مکوه چې څوک تاسو سره په مصیبت کې ونه درې ته سره مو درې چې څوک ستاسو جنازې لرانه ته ولم مزه چې څوک ستاسو پوس کې تم مکو کوم ځای اخلاق ته خیر ما شومت ته د وړکوانې نه ما شوم چې تباہ او برباد کی تر د بنیاد غلط جوړه تر د تربیت غلط کی بلکې بچی ته به دې تربیت خې چې بچیا د بخانی سره انسان عزت ډیریږي نو چې څوک د سره زیاتې وکي ته به زیاتې نه کې ته به هغه بخې دې د الله تعالی مقام درکې که څوک ستا تپوس کې او که نه کې او ته به د خلکو تپوس کې که څوک ستا جنازې له بیمار پرسۍ له راځي او که نه راځي خو ته به د خلکو تپوس لځي که څوک تا سره په سخته کې ودرېږي که نه ودرېږي ته به د خلکو سره ودرېږي داسې تربیت پکار دی داسې ځوانان زموږ پکار دي د مستقبل چې هغوی په دې خبره باندې پوه شي زموږ په معاشره کې غالبا دغه خبره وتخی چې بس څوک د سره زیاتې وکړي ته ورسره د هغې نه یو 2 قدمه زیاتې کوه نو ته به پوښتنه ښکاره کېږي او ته به غیرتي ښکاره کېږي او یو د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کله څوک یو بنده بل بنده وبخي الله سبحانه وتعالی دغه سړي له عزت ورکړي تا خو پرې د مسلمان بخل چې کافر به هم بخي کافر دی او تا سره اوسېږي معاهده کړي امان کړي او یا جزیه ورکړي او زیاتې دغه د لاس نه وشو بد اخلاقی دغه د لاس نه وشو نو دغه مطلب دا نه چې ته هم بد اخلاقی کې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق د کافرانو سره د په سیرت کې ځان له یو باب دی هغه د کافرانو سره بد اخلاقی نه کړه او بخلی ګوره کم حبشي چې حمزه رضی الله عنه شهید کړو حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تر او هغه تر چې رسول صلی الله علیه وسلم به سخت مین نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا چې هغه پلانې راغلی دی چې زما غترې شهید کړو او رسول صلی الله علیه وسلم ته سخت غوسو نو بیا خلکو له خبرو کو چې یا رسول الله مسلمان شه او ستا خو ال راضي نو رسول صلی الله علیه وسلم ما بخله خو دومره ته چې زما مخې له جن راضي نور ما بخله وګور دي ته د مسلمان اخلاق دي ته د مسلمان شان چې ترې ول ملکو او رسول صلی الله علیه وسلم راولګي دا غي او بخو الله سبحانه وتعالى د صفات په ممکن پیدا کی وما تواضع احد لله الا رفعه الله او کله چې یو سړی د الله د پر ځانه جزا کړي نو الله سبحانه وتعالى اوچت کړي رواه مسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث عاجزی پیدا کول بزان کې د اوچت صفت الله سبحانه وتعالى دې موږ لراکي او الله سبحانه وتعالى په موږ کې پیدا کی موږ ګوره ټول عاجز یو موږ ټول د الله سبحانه وتعالى مخلوق یو نو مخلوق کې تکبر خو نه کوي مخلوق کې بدن عاجزي په دې باندې الحمدلله موږ بیانونه کړی هغه بیانونه اوري بزن کې عاجزي پیدا کول د عاجزي د صفت په دې باندې بیان کړی تفصیلی د دې فضایل او د عاجزي طریقه د عاجزي د راوستو طریقه د موږ تفصیلی بیان کړی انسان به ستکبر کوي او سبب د سینې راو باسي او د منی د قطرینه پیدا دی او د خاورونه پیدا دی او بیا به خاور لږي الله سبحانه وتعالى په قران کې دې خبره کړې ده چې د انسان غ تکبر ټول دړي وړي کړي الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې ولا تمشي في الارض مرحا مگر زه انسان په دې ځمکه کې په دې حال چې تکبر کې
ولا تمشي في الأرض مرحا. مخکې الله سوی إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله يا إنسانا نبدي خپل قدمونو باندې زما د ځمکه شلولی شي او نه زما د غرونو دنګېدی شي. نو بس یې باندې تکبر کوي چې تاسو ګریدلی چې د قدمونو باندې ځمکه شلولي چې دې دنګ سړی او زور اورم لیدلی چې د غرونو دنګي. نو بس یې باندې انسان تکبر کوي، په ځان کې عاجزي پیدا کوي. د دې عاجزۍ سره الله سبحانه وتعالی ستا مقام اوچت کوي. موږ لیدلي د تجربې خبره ګور د عوام یو بل ته وایي، که ډاکټري، که عالمي، که انجینیري، که هر څوک چې په دې مشرانو کې، نو یاره دغه پلاني خواله ځه، پلاني ښه سړی دغه خواله ځه. لکه ولې چې خلکو له دعوت وکړي پلاني خواله ځه، ډېر خوش اخلاقه انسان دی، ډېر عاجز انسان دی. پلاني عالم خواله تلم ډېر سخت متاثره شوم. ولې دې متاثره شو؟ زما خواله راغی، ما سره سلام وکړو، ما ته ویل چې راځه کور ته. ګوره د عاجزۍ د لاسه د انسانانو به ته خوښ شي، نو ستا عزت به ډېر شي. او دا کم سړی چې سینې راویستي د پلاني ډاکټر خواله سره ځمه مړه د ته ګوره ډاکټرۍ ته ګوره ولې ته دې څه خفه ابانه خو چې سړی ورشي سلام به وځي، سلام جواب نه ورکړي. ډاکټر دی او سړی ځان له ډاکټر دی. خو د خلکو سره دا اخلاق ساتل چې زه ډاکټر یم، زه د سلام جواب نه ورکوم، زه انجینیر یم، زه د چا سره دوه خبرې نه کوم، د دې د لاسه د سړي عزت ډېرېږي نه، عزت یې څه کېږي؟ عزت یې ختمېږي. دا د حدیث مطلب دی. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي كبشه عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه. ابو كبشه رضي الله عنه وی انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې او دا ډېر عجیبه حدیث دی، اوږد حدیث دی او ډېر عجیبه حدیث دی. په دې کې ډېرې فایدې دي. ثلاثه اقسم علیهن، درې خبرې دي رسول صلی الله علیه وسلم قسم پرې د خورم وایي. دا درې خبرې رسول صلی الله علیه وسلم زه پرې د قسم خورم. واحدثکم حدیثا فاحفظوه، او داسې خبرې درته کومه چې یاد یې ساتئ. سبحان الله، دا خبره ګوره رسول صلی الله علیه وسلم کوي. یو خو بقسم خوري او دویم څه وایي؟ وایي یاد یې ساتئ. دلیل دی په دې باندې چې دا روانې خبرې ډېرې غټې خبرې دي. دا کومې درې خبرې دي؟ ما نقص مال عبد من صدقه، کله چې یو بنده صدقه ورکړې ده مال یې نه دی کم شوی. زما بغیر د څه تفصیل نه رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم خوري. کافي ده که نه کافي؟ زموږ په ایمان دی که د صدقې د لاسه مال نه کمیږي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم خوري، بس دی که نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم قسم خورم په دې خبره باندې چې چېرته د صدقې د لاسه مال نه دی کم شوی، بلکې دا مال ډېرېږي او دا مال برکتي کېږي. درېمه خبره، ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزه. او کله چې یو بنده باندې ظلم شوی، یو سړي په بل سړي باندې ظلم کړی، صبر عليها، د دویم کس صبر وکړو، معافي کو دا سړی، الا زاده الله عزه، الله به له عزت ډېروي. په دې خبره باندې رسول صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی. وایي زما دې قسمي چې کله یو سړي د بل سړي سره ظلم کړی، د دویم سړي صبر کړی او دې معاف کړی، الله سبحانه وتعالی به له عزت ډېروي. ولا فتح عبد باب مسأله الا فتح الله عليه باب فقر. او چې کله یو سړي د غوښتو دروازه په ځان باندې کولاو کړې ده، الله به د غریبۍ دروازه کولاو کړې. په دې خبره باندې رسول قسم خوري. درې خبرې شوې، کمې کمې شوې. صدقې سره مال نه کمي، د صبر سره د معافۍ سره عزت ډېري، د غوښتو دروازه چې چا کولاو کړې ده، الله به د غریبۍ دروازه کولاو کړې. دا کوم خلک چې سوال کوي او په لارو کوڅو کې ګرځي، یو خو هغه چې طاقت یې بالکل نه وي، زنانه ده، بوډا دی، ماشوم دی، بیمار دی، دی بعضو د تجارت جوړ کړی. ستاسو څه خیال دی چې دوی د غریبي به ختمه شي؟ دا نه ختمېږي، ځکه چې دوی دروازه کولاو کړې د سوال له، او چا چې د سوال دروازه کولاو کړه او پر راکړه باندې عادت شو، دا سړی عمر بر له غریبي. دې غریبانانو کې بعضو تجارت جوړ کړی دا کم چې سوالونه کوي،
دا کم چې سوالونه کې بعض د تجارت جوړ کړی دی بیا نیوي شوي ته پوسونه دي شي هغه کروڑپتیان لکپتیان دي خو بیا هم غریبانان دي د غریبۍ هغه دروازې پې نه بندي نو کوشش کوي چې د خپل عزت خیال ساتئ د غوښتو د دروازه په ځان باندې بالکل بنده ساتئ او د آدم دا بچی نه دا ډېر عجیبه دی چې کله دې د نه څه وغوښتو نو د مخکې بیا ګوره بېعزته شي ډېر کم انسانان دي چې ډېر کم انسانان یو څو د شمار به وي چې د هغوی نه ته څه وغواړې هغوی په تا باندې پړده راواچوي او ستا عزت هغه شان باقي پاتې شي لکه څنګه چې د غوښتو نه مخکې او د هغه په نظر کې دې څه به ډېر لږ خلک نور غالبا خلک چې خپل حاجت ته ورته بیان کو چې ما ته دا مسله ده نو د هغه په نظر کې به ته کمزوری شي بل د آدم په دې بچي کې عجیبه خبره ده چې بیا به سره طبیعت نه لګي بیا به نه پټي یو سړي ته وایي زما زری نه پکاري قرض د پرونه پورې به ته ټلیفون هم کوي ډوډۍ له راشه که نه راشه چکر به ولګو راشه وبګرځو پلاني ځای ته ولاړ شو پلاني ځای ته نن هغه ستا موبایل نه اوچتوي د څه د لاسه ځکه چې تا دې څه غوښته دي د آدم د بچي نه چې څه وغواړي غوسه کېږي او د الله نه چې څه نه غواړي نو غوسه کېږي څومره فرق دی د آدم د بچي نه چې څه غواړي نه خفه کېږي د الله نه چې څه نه غواړي نه خفه کېږي خو موږ مرض څه دی موږ هغه عظیم رب پرېښودی دی چې د هغه نه څه وغواړي نه عزت بدل هم درکړي او دغه څه چې غواړي دا بدل هم درکړي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله وی پیغمبره که زما بندگان ستانه زما مبارکی ته پوښتنه کوي ډېر نږدې یم او چې څوک رانه څه غواړي نه هغه ولا قبلوم او ورکوم ولا ومونږ دې انسانانو سره زموږ رابطې ډېرې تیز دي د هغې د لاسې به په موږ باندې ذلت نه به د باندې چې مسله راشي موبایل به راوچت کړي نه دا به ګوري د پلاني نمبر د پلاني د ټلیفون وکړي دته وکړه ټول ته ټلیفون وکړي ونه شوه بس سپینه ټوپۍ به په سر کې چېرته به راشي جومات ته به راشي بیا به لاسونه یې سینولي بیا موږ پسې راشي شیخ صاحب بس یې چل دی 2-3 ورځو نه سوال کوم خو ټقه او پړقه نه قبلېږي لکه چې داسې بالکل قبلېدی دغه نه کېږي چې دا به ګوره څه مرض وي مرض دا دی چې ته تجربې کوې په الله سبحانه تعالی باندې تجربې کوې که نه هلته ونه شوه د انسانانو نه ونه شوه نو اوس راغلی په الله بس ستا که په الله باندې یقین وي ټول مخکې به د الله ته ویلی نو هغه به راته یو لار اسانه کړې وه هغه به راته یو طریقه اسانه کړې وه که ته الله ته ویلی وې د هغې نه بعد یو سبب لټولی یو مخلوق ته دې ټلیفون کړی وی الله به دغه مخلوق په زړه کې رحم اچولی ستا د کار به اسان کړی وی داسې به شوی که نه به وی شوی شوی به وی خو چې موږ خو اول الله ته ویلی وی که نه زما د یو سپینګیري دا خبره ډېره خوښه شوې وه یو وخت کې ما لیدلی و چې هغه ته به څه مسله داسې راله الله ته به ووایو که نه وایي دې خبرې به باندې ډېر سخت اثر کړی و چې داسې پوخ ایمان چې څه مسله بس صحیح ده الله ته به ووایو لکه څنګه چې موږ صحیح ده که نه پلاني ته به ووایو که نه پلاني صاحب ته به ووایو پلاني ملک صاحب ته به ووایو انجینیر صاحب ته به ووایو ټیکهدار صاحب ته به ووایو کپیل صاحب ته به ووایو هغه مالدارو ته به ووایو هغه په خپله باندې دا ټکي ووایي الله ته به ووایو که نه الله ته به ووایي هغه به حل کړي نه د دې خلکو دعاګانې هم بیا قبلېږي د کومو چې یقین په الله سبحانه تعالی باندې تجربې نه کوي او د کومو چې د سوال دروازه په ځان باندې کولو کړي نو عمر بر له دوی غریبانان د دې سوال ګوره جدا خوند دی چې دا دې واغستو که نه والعیاذ بالله الله دې ته موږ ساتي نه بیا به ګوره هېڅ هم ونه کړي ځکه چې دی یو سړي ته لاس ونیسي وایي زه غریب یم 50 ریاله ورته کېږي راوړو کور ته 50 ریاله بل سحر تللی دی ماښام راغی په توره تیاره و ملا د غریب ماته شو 50 ریاله راوړو کور ته نو دغه لیونی دی چې سحر نه د ماښام پورې مزدوري کوي 50 ریاله تله ګټي چې یو پر لاس داسې ورمخکې کې 50 ریاله ورته میلاوي یو پر په پاڼه باندې ولیکي مالداره سړي ته جی زه غریب یم زموږ د کور چت راولېدلی په موږ باندې سیلابونه راغلي په موږ باندې دا راغلي هغه له د یو 10,000 روپو د 20,000 روپو چیک ورکړي د لیونۍ ته له مزدوریانې کوي خونې واغېستو تاسو به لیدلي د هلکان ودرېږي به دې جوماتونو کې سوال کوي انسان له دا سوچ راشي چې دی به شرمېږي نه په بدن روغ دی ښه ځوان هلک دی به ځوانۍ کې دا خلک لګي د مزدورۍ کې دی ولې مزدوري نه کوي دی به شرمېږي نه د ده نه شرم او حیا هر څه هغه ته ختم شوي دی عادت شوی دی په دې مرض الله سبحانه تعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي
او چې کم غریبانان دي الله سبحانه وتعالی دغه حاجتونه پوره کړي. دا درې خبرې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به قسم خوړلې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی واحدثکم حدیثا فاحفظوه، او رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوم یاد ساتي، انما الدنيا لاربعه نفر، دنیا د سلور خلقو ده. دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم یاد ساتي. ها دنیا د سو خلقو ده، د سلور ده. اولنې عبد رزقه الله مالا وعلما، اولنې هغه انسان دی چې الله ول مالوم ډیر زیات ورکړي، د مال سره سره ول علم او بصیرت ورکړي. دې کې د علم نه مراد دا علم نه دی چې غټ مفتی دی، علم نه مراد څه شی دی؟ بصیرت، دینی بصیرت ول الله ورکړي. یو غټ مولای، غټ عالمي، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، دا یو غټ علم دی. یو هغه علم دی عام سړی د خود دومره علم وسره شي چې بصیرت ول الله ورکړي، په دې پوهیږي چې دا کار صحیح دی، دا کار غلط دی، دا کار د الله خوښ دی، دا کار د الله نه دی خوښ. دلته علم نه مراد دا علم دی. رزقه الله مالا وعلما، الله ول مال ورکړي، الله ول علم ورکړي، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. نو دې په دې نو دې د الله سبحانه وتعالی نه یریږي، دا مال بې ځایه نه خرج کوي. مطلب صحیح بصیرت وسره دی، بصیرت وسره دی، پوه دی کنه، دا مال بې ځایه نه خرج کوي، د دې مال په باره کې د الله سبحانه وتعالی نه یریږي. ويصل فيه رحمه، او په دې مال کې د خپل ولی خیال ساتي. ډیرو خلکو سره مال نه صرف په دغه چل پوهیږي، غوټه به څنګه ورکړي، د خپل ولی خیال به چې ساتي. خو ته پته ده چې زمونږ د پلانې د تر زوی چې دی په د باندې قرضې ډېرې دي، غریب ډېر په ټینشن کې پروت دی، غریب د دې قرضو د لاسه ذلیله شو، درون سړی خلک پسې راځي قرضې ته غواړي، د خپل مال له غوټې ورکوي او خوشحاله دی الله مال لا کړی. د ګورې په اولني کس کې نه دی داخل دی، به دی کې نه دی داخل. خو ته پته دی چې زمونږ هغه پلانې ترور او زمونږ هغه پلانې او هغه پلانې غریبانان نه جوړ دي، هغه ته ضرورت ته غریبي دی، یو ټیم ډوډۍ ورته یا میلاو شي یا میلاو نه شي، د خپلې خېټې غم راغستی دی او د خپلو بچو غم راغستی. نو دې سړي الله مال ورکړی دی، علم یې ورکړی، د هغې د لاسه دی یریږي د الله نه. نو دا مال په هغه ځای کې لګوي کوم ځای کې چې د الله ویري. دویم دا چې رښتې پکې ساتي په دې مال کې. دریم ويعلم لله فيه حقا، هغه ته پته لري چې په دې مال کې د الله حق ته هغه حق ته وباسي. څومره اوچت انسان دی، مال دی، علم دی، نو مال په صحیح ځای کې لګي. د علم رڼا ده، العلم نور، علم څه ده؟ رڼا ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده چې علم چې دا رڼا ده، چې چاله مونږ الله وی رڼا ورکو او سینې کولو کو دین ته. نو دې دا هغه چا په شان کېدی چې هغه پړ مخ رواني په ځمکه باندې په تورو تیارو کې. افمن يمشي مكبا على وجه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. علم خورنا د دې رڼا د لاسه د عمل په صحیح ځای کې لګي. دا ولنې کس دی. فهذا بافضل المنازل، رسول صلی الله علیه وسلم وی فهذا بافضل المنازل، په دې انسانانو کې غوره انسان کم یو دی، په دې سلورونو کې هغه دا ولنې دی. وعبد رزقه الله علما، او دویم هغه کس چې الله ول علم او بصیرت ورکړي، ولم يرزقه مالا، الله ول مال نه ورکړي، فهو صادق النية، خدای نیت رښتینه. یقول دا سړی دا وی لو ان لي مالا، کچرته زما مال وی لعملت بعمل فلان، نما بم دې پلاني په شان لګولای. فهو وځي خبرته وکړي، فهو بنيته فاجرهما سواء، نو دل به الله دې نیت اجر ورکي، ندې او د اولنې په اجر کې بالکل یو شان دي. ګور الله دې مهرباني ته صرف په خالص نیت باندې د دغه سړي په شان اجر ملایي. خدا په خالص نیت باندې یو مونږ یو ارمان وي، لکه سر مانونه کېت بچي وې را سره ته بریدلې وې څه مطلب دی؟ دا په ملیونونو ډالر دی یادې، ځکه چې خب کافی مال خو بینک بیلنس ده پروت دی، کور کې خو سره خبرتي
او خ زمکه ورسه شتي نور ته سه ارمان د سې شي نه د دروغجن دی د څه دی د دروغجن دی یو سړی د نشتی وسره او هغه د زړه دا وی چې ارمان زما مال وې ما بدا کړه الله سبحانه وتعالى چروکي دا دویم کس دریم وعبد رزقه الله مالا او دریم هغه کس چې الله ول مال ورکړي دی ولم يرزقه علما او بصیرت او علم وسره نشته او دې خلک ډیر دي دا دریم قسم خلک څه دي دا ډیر دي علم وسره نشته مال وسره شته فهو يحبط في ماله بغير علم ندې په مال کې اړیت خړیت لګیای علم نشته ګره هیڅ پته ود نشته چې په کمزې کې لګول غواړي په کمزې کې لګول نه غواړي لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا ندې د الله نه یریږي د مال مبارک نه رښتې وساتلي نه د الله حق جدا کو فهذا باخبث المنازل په دې سلورو کې هغه انسان چې بدبخت دی هغه دی دی وعبد او سلورم لم يرزقه الله مالا ولا علما نو سره مال شتي او نو سره علم شتي فهو يقول ندي داوي لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ير ارمان کما سره مال وي د پلاني په شنکار به مام کړي پلانې کم یو دی یادي هغه درې مې یادي فهو بنيته فوزره ما سوا د نیت عمل د نیت اجر به ملويږي نه دوه ګنا یو شان ده اسی په دې سلورونو کې تاسو کوم وخت بدبخت ښکاری ها دا دریم ولې سلورم ولې نه دین شتي او نه دنیا شتي خو ګناه وګټله دا دریم چې د کنور سنې د مال خو سره شتي کنه ساغه دي خو کوي کنه لګي دا سلورم خطبه ده د سره مال هم نشتي علم هم نشتي او په ګناه کې د دریم سره برابر دی الله سبحانه وتعالى موږ د دې حالاتونو ساتي رواه الترمذي دا حدیث په سنن ترمذی کې یو څو حدیثونه دا په تاریخ سره وایي دا غینه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وی انهم ذبحوا شات چغو یو پیر بيزال علکړه یا ګډه علالکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها رسول سم چې کور دراغه یا سم به پرې خو دیږي قالت اغيوتو ما بقي منها الا كتفها يا رسول الله وګه پاتې د صرف نور ټول ختم شي دا چا خزره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خزره هغه لسم تربیت کړي او د چا لور ده د ابوبکر صدیق رضی الله لور ده هغه لسم تربیت کړي په لک سات کې چې ساروي حلال کو کنه هر څه ختم شي زموږ به هنوي چې تلاجی دړه کوي فریزري دړه کوي اخره کې خراب شي نه به سکی وزاري کې ډرام ته وزاري رسول سمو سشتي کنه ويا رسول الله ټول ختم شوی دی وګه پاتې دی وګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د خبره ته سوچ کوي بقي كلها غیر کتفها عائشه وی دي سمو ټول پاتې دی خو وګه ختم شوی ده سوره جوهر خبره ټول پاتې دی خو وګه ختم شوی ده ټول پاتې دی څه مطلب دی د الله سره دی کنه حقيقي پاتې خو دغه کم چې د الله سره جمع کړي رواه الترمذي دا حدیث په سنن ترمذی کې او دې حدیث باندې مخکې درسونه کې خبره کړې او باورني درس کې چې کم مال تر الله د پاره ورکینو دې سمو چې دا ختم شوی دا پاتې شوی دا کم چې تا جمع کړي دا لګي نه کنه دا ختم شوی دا غینه بعد حدیث ته وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما دا اسماء رضي الله عنها حدیث دا عائشہ رضی الله عنها مشرخور قالت اغوي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ماته نصيحت کړو لا توکي فيوكا عليك غوټه مور کو ګر الله به باندې غوټه ورکی غوټه مور کو الله به غوټه ورکی ګره څه مطلب غوټه مور کو الله به غوټه ورکی طالب هم نه درکې دغه ځان خوار او زار بغرزي ټول عمر له د کم سړی چې دغه غوټو باندې عادت ته هغه ته موږ دا وره رسول الله صلی الله علیه وسلم غوټه مور کو ګر الله به غوټه ورکی الله به غوټه ورکی مطلب سره رزق به باندې تنگ غریبي برته مخ ته ساتي به برکت جون بدی وفي روايه انفقي او انفحي او انضحي رسول الله صلی الله علیه وسلم خرچه او خرچا ولا تحصي فيحصي الله عليك او شماره مګور الله به مو شماري شماره ما الله به وشماري ها روبا شي بدی جن داسې بشمار سو مور کړی دوره له ورکو دور زر پسو کې ورکنه سو پسو کې روپي
27 کې دا غټ شي جوړ شو الله به مشماري الله او چې الله وشماري دغه شان بګرځي بیا دا ټول نعمتونه به باندې الله وشماري وره الله په لار کې چې خرچي کوي کنه شماري یمه درې بازو دا کوم چې عادت نه دي خرچو سره د لاسونه رپی مونږ لیدلی کنه एकदम وته زه ته ورکه ول سنور دله بده بس رپې او زلزلہ او په ډېر مشکل باندې دا غریب د سره نه یو الله خبري بیا او رسول الله سوي ولا توعي فيوعي الله عليك اسماء مال ميسر وګر الله به د باندې میثار کی وي څومره قیمتي نصیحتونه متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دي غوټه مور کو ګر الله به ورکی غوټه شماره مګر الله به شمار کی ایثاروي مګر الله به د باندې مال ایثار کی رزق به د باندې الله ایثار کی رزق به تنگ شي دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله دا خبره کړې ده په دې حدیث کې رسول الله د بخیل او د خرچه کوونکی مثال ذکر کړی راجیبه مثال لغوته کړي مثل البخيل والمنفق رسول الله د بخیل او د خرچه کوونکی مثال دي سي ده كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد لکه دوه سړي دي اغه صغري اغوستي صغري من ثديهما الى تراقيهما د صغري د کم جی پوری دي د سینې نه د مړی پوری دي دا کم کمیسي چې د وسپنې اغوسته ټول څومره دي ها د سینې نه د مړی پوری دوه کمیس اغوسته فاما المنفق نو هر چې خرچه کوون کړي فلا ينفق د چې څومره خرچه کوي الا سبغت د کمیس کولوي او وفرت على جلده د دبدي جسم باندې د کمیس را خوري حتى تخفي بنانه وتعفو اثره تر دې چې د کمیس دومره وګد شي چې د خپو چې کمی ګوتی دی او اندامونه دي پاغي باندې لپاسه د کمیس راشي نو د خپو چاپونه چې هغه پاغي کې نه پټ شي زری په کوم خول دی حدیث ترجمه کو واما البخيل او هر چې بخیل له فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقه مكانها نه دا بخیل هم کمیس اغوسته وړي کوم ته نه دې چې کله خرچه کوي نو دا کړي خه مضبوطي نه غلاس مخې ته زی لاس نه زی مخې ته زی چې کړي مضبوطه شو ګر نو څومره چې د کمیس کړي او د زغری د کړي د یو بل سره جوختي د دې غریب غلاس په دغه ځمانه پاتې کی فهو يوسعها فلا تتسع نه دې کوشش کوي چې د کمیس کولاو شو خو غنه کولاوي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې کثیر ترجمه د وګونو پوښوي به عباس وی شیخ صحیح بخاری کوم سره کور کې پروت ته بخاری شریف و عباس وی مسلم شریف را سره پروت ته خط ترجمه ولا مې وراوړې بس دې پاره غشه د کورنۍ مفتی دی سې مفتی دی کورنۍ مفتی دی چې مخې له سره ځای غوي لازم به علماء سره کېنی هغه به پوکي دلته رسول الله مثال ذکر کو خدا واضح کول غواړي مطلب د دې داري یو مطلب علما دا ذکر کوي چې کم سره د الله په لار کې خرچه کوي نو د دې د صغر غټي او په جنگ کې خلک صغر اچي په خابه په جنگ کې صغر اچولې کنه وسوم دي چې جیکټ راوتی چې د ګولۍ نه بيسړې بچکی ګولۍ پینلې په خابه په جنگ کې صغر اچولې د دې صغر د لاسه په دې انسان باندې غش نه لګي د توري گزار پینه لګي نزینه بچي نو دغه شان چې کوم سړی صدقې ورکوي نو الله دې مصیبتونو نه ساتي اصغر غټه شو کنه خفي ولم پټ کړي خفي ول پټ کړي نو ټول بدن پټ شونه د کم ځینه کوي چې ته غش راځي یا که چې د کم ځینه وس د توري گزار راځي نه دې د هر سن الله سبحانه وتعالى بچ وساتو دوی مغبل غریب د سینې پوری پټ دی نه نور خو سنشتي کنه خکاره دي مصیبتونو تخکاره د خلکو خبرو تخکاره دي هر سړی وی پلانې بخیل هر سړی پلانې ځند مرین نیولې هر سړی پلانې دي سي پلانې کده پلانې بره د دې خبرو تخکاره پروت دی یو مطلب شو پوښوي کې پوه نه شوي دوی کم سړی چې الله په لار کې خرچه کوي کمیس خو د وړو کې اچولې خو چې کله دته د خرچي وې نو د دې دومره مخې ته زی
دغه کمیس په خپل کولاویږي ځکه چې هلته د زړه غواړي چې زه خرچه وکم دغه د لسه د کمیس کولاوي. دا دویم چې کم دی دا بخیل دته وای خرچه وکا نه د پسړه کې راځي زما خزه هغه بچي کلی ته ممتل غواړي په چوټي باندې ممتل غواړي دا بس کو کورم جوړور غواړي ګاډه مغسته غواړي ناغه کړي رورو سکی رورو تنګي نو مخکې لا خو په اول کې لاس لګړه قیدو خو چې لا سوچونه وکړو نو بیا لاس بالکل څه شو بالکل ودرېدو. دا د دې مثال تشریح ده پوه شوي به پوه نه شوي دا زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال دی او ځان سره یاد ساتئ دا مثال هغه ذکر کړی. دا غینه بعد حدیث دی وعنه رضی الله عنه دام د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من تصدق بعدل تمره چا چې صدقه ورکړه د یوې کجوري برابر متوسط پاوله کی چې لازم نه چې صدقه په کروڑاو په لکاو کې او بزرګاو کې وي صدقه چې څومره ستا وسره سي دومره کوي یو سړی راول کېدو کجوري ورکړه من کسب طیب په شرط تدې چې د حلال مال نه ورکړه د کم مال نه حلال مال دغه چې مخکې موږ سره حدیث تیر شوی دی ان الله طیب لا يقبل الا طيبا الله پاک دی نه قبلې مگر پاک مال پلیت مال ګل الله نه قبلې ولا يقبل الله الا طيب رسول الله الله نه قبلې مگر پاک مال حدیث لري صدقه ورکړه یو کجوري ورکړي دی او دویم کاری څه کړی دی د پاک مال نه ورکړي فإن الله يقبلها بيمينه الله سبحانه وتعالى په خیله صدقه واخلي د دینه دا مسله ثابت شو چې الله سبحانه وتعالى لا سنشتي څنګه چې دغه د شان سره خای د الله صفات چې کله راشي کنه په قران او حدیث کې نو موږ دغه حقيقي معنی ثابتو لکه اوس دي چې یمین ویله یمین خیلاس ته وي نو موږ به صحیح ترجمه کوو چې یمین مطلب د خیلاس اوس د لاس کیفیت د کیفیت الله ته معلوم دی د الله لا څنګه دی د چا ته معلوم دی د الله سبحانه وتعالى معلوم دی په دې کې موږ خبرې نه کوو ندینه دا ثابت شي چې الله لا شتي حقيقي لا سني څنګه دغه د شان سره خای ثم يربيها لصاحبها بیا الله سبحانه وتعالى د دې لپاره د صدقه ساتي كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل لکه یو سړی سره چې اس بچي په کور کې ولاړ دی ساتي اس بچي څنګه ساتي څومره بزن ستړی کوي څومره خیالي ساتي دغه شان الله سبحانه وتعالى د صدقه ساتي حتى تكون مثل الجبل تر دې چې د غرونو په شان شي دی وی کجوري نسې جوړ شي غر ته جوړ شي او غرونه ته جوړ شي چې سړی په زرګاو او په لکاو او زمکي د الله په لار کې ور کوي چې د دې څومره ثواب د الله په خوا کې جمع شي څومره غرونه به د په انتظار چې قیامت ورځ به ته ملایوي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې اخرنه حدیث په درس کې د ډېر عجیب واقعه وعنه رضی الله عنه او دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي بینما رجل يمشي بفلات من الارض یو سړی روانو په صحرا کې روانو په شړ ځمکه کې یو سړی روان دا رسول صلی الله علیه وسلم د چا واقعه بیانې چې الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي او یو سړی روانو بفلات من الارض په شړ ځمکه کې فسمع صوتا في سحابه د وسلاندې په شړ ځمکه کې روان دي لپاسه په وریځ ده په دې وریځ کې دا आवाज وریدو اسقي حديقه فلان د پلاني دا باغ خړو وکا دا आवाज د کوم ځین راغی وریځ نه راغی وې د پلاني دا فصل دا خړو وکا دله د وبو یسا دی وریځ ته ویل کی فتنحى ذلك السحاب ندغه وریځ د نور وریځونه جدا شو فافرغ ماءه في حره ندی وریځ نه چې کوم وبره وبېده په تور او کالجن زمکه کې راو وبېده زمکه کالجن د ټول کاله اګه تاسو خیال کړئ د حجاز د زمکه چې ده مدینه ده د مکې ده هغه ټول تک تور او کالجن زمکه ده نه د دې وریځ نه چې کوم وبره وبېده د په تور او په کالجن زمکه کې راو وبېده فاذا شرجه من تلك الشراج
قد استوعب ذلك الماء كله. نو بیا نالی دي کنه په دې کارجن زمکه کې نالی ډیری، نو بیا په دې نالو کې یوې نالی کې د ټولي اوبه دننه راړي. فتتبع الماء، نو دا سړی په دې اوبو پسې روان شو، د وریځې نه اوبه راوبهیدې په یوې نالۍ کې راجمع شو، دا نالۍ روانه شو، دا سړی په دې اوبو پسې روان شو. کوم یو سړی؟ چا چې اواز اورېدلی هغه په دې اوبو پسې روان شو. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. دی روان دی چې وی کړه مخې ته یو باغ راغی، زمکه د پټی دی، په دې پټي کې یو سړی ولاړ دی او د هغه سره کوداله ده او د اوبه د خپل پټي ته راړي په داسې شړه زمکه کې د دې زمکې له اوبه را روانې. فقال له یا عبد الله، نو دوته یې د الله بنده مس موږ ستا څه نوم دی؟ په دې کې فایده په دې عربو ملکونو کې زموږ د عادت جوړ شوی دی او دا خلکو د عربو نه زده کړی چې د چا نوم ورته نه معلوم، هغه ته محمد وایي. محمد، او دا صحیح نه ده. ولې صحیح نه ده؟ ځکه چې کېدای شي را مخامخ سړی هندوی او کېدای شي د یهودي او کېدای شي نصراني، کېدای شي سیک، او داسې ډېر شي. پټرول پمپ ته ورغلی شیشه دې کته کړه، ها محمد، داسې ډېر شتي په دې پټرول پمپ کې هندوان کار کوي، شتي که نه شتي پکې هندوان پکې دنیا کار کوي. اسپتال ته ورشي دا کمپاوډر او دا نرسي دوی ته چې دی لګیا وي محمد دا به ورته کوي نه ګوره کمپاوډر ته وي اکثر به دوی کې فلپینیان دي او هغه نصرانیان دي کریسچن دي. نو عبدالله وایه، عبدالله ښکلی سید الله بنده دی. هغه که دی په الله ایمان راوړي او که نه راوړي خو د الله بنده دی. موږ ټول د الله سبحانه وتعالی بندګان یو، موږ ټول د الله سبحانه وتعالی بندګان یو. که څوک یې مني او که څوک یې نه مني خو د الله بنده دی. نو صحیح نوم دا دی چې موږ دا استعمال کړو. چې کوم ځای کې تاله د چا نوم نه درځي نو څه ورته وایه؟ عبدالله ورته وایه، د الله بنده وایه. نو د الله بنده خو دی، خو چې ته ورته وایه محمد او هغه مسلمان نه د رسول صلی الله علیه وسلم د نوم بې ادبي دې وکړه، نو دا فایده ځان سره یاده ساتي. دې سړي ورته وایي مسموکه، وایي ستا څه نوم دی؟ هغه ورته وایي فلان. هغه نوم ورته یاد کړو الذي سمع في الصحابه، او وریځ کې د نوم اورېدل او د نوم په دې تپوس کو چې دا پلانې دی کنه دی. ځکه دلته وریځ کې څه ویل شي؟ وی د پلانې دا پټه خړو وکړ د اورېدو چې د نوم سره. هغه ته یا عبد الله، دوته مو یا عبد الله، ګوره څومره ښکلې طریقه. هغه ته عبد الله وی، دوته عبد الله، ځکه دوه یو بل نوم نه معلوم. هغه ته یا عبد الله لم تسالني عن اسمي، ته زما نوم مبارک سره تپوس کې. هغه ته اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقه فلان. وی ما د وریځ نه د اواز اورېدلو، د کوم وریځ د اوبه چې تلي یې اړې هغه طرف ته، او ستا نوم یې پکې ذکر کړو. فما تصنع فيها، ته به دې ځمکه کې څه کوې چې داسې خاص د وریځو نه داسې نوم راځي او داسې اواز پکې راځي؟ هغه ورته ویي اما اذا قلت هذا، چې دومره ته خبر شوی اواز دې مې اورېدلی دی نو زه بیا به راته حقیقت ووایم. فإني أنظر إلى ما يخرج منها، ودې طریقه ښیي ښه سوجي ټول غوټه کومه که نه بالغ لاندې اږدمه، او چې کوم د دې نه څه میلاو شي چې د هغې باندې بیا په خوا کې دا بل پټی ورسره والم، بیا ورسره دا نور والم، او داسې ورو ورو د نیم کلي نه راتاو شوی یم. ته ورته اوس طریقه ښیي. فإني أنظر إلى ما يخرج منها، چې کله دا فصل را ورسي نو زه سجل کومه اتصدق بثلثه، 3 حصې کومه، نو 3 حصه د ټولو د الله دپاره، 3 حصه د ټولو د الله دپاره. وآكل أنا وعيالي ثلثا، او ما او زما بچي منګه د یو حصه منګه خورو، 3 حصه. وأرد فيها ثلثه، او دا 3 حصه بیا په دې ځمکه باندې بیا ولګو. وی دقه زما طریقه ده. رواه مسلم، دا حدیث په صحیح مسلم کې. وی دغه زما طریقه ده. 3 حصې شو، یو حصه د الله ده، 2 حصه د چا ده؟ د بچو ده او د ده ده،
درېمه حصه د دې باغ او د دې پټي نه په دې باندې بیا ورېږي. تاسو به په دې جده کې او په مکه کې مدینه کې بروشت یو دکان دغه ته البیک ویل کی لیدل هم دې چې کنه لیدل البیک سمه غني باغ باندې انسان هغه غني ته حیران شي چې د دې سړي د څنګه قسمت ته چې ته کم موسم کې ورځي او سټه ورځي نه باغ دکانونو کې ته د زین ملاوي. هغه مالک نه ته پوښتنه کوي دې سوجل هغه ما د الله سره لوز کړي چې زما د دکان نه څه شم خرڅيږي نو به کې یو ریال د الله دی. لکه د ورځي هغه د ورځي سونو ډبینه خرڅي یا زر ډبینه خرڅيږي د لکاو کروڑاو ډبي خرڅي. نو اوس مثال کې په مدینه کې په طائف کې د حجاز کې دغه دکانونه دي، په مدینه کې په طائف کې په مکه کې خوښه چې کم علاقې د ټولو کې من به وای چې په دې ټولو کې د دنه چې کم ډبي په ورځ کې خرڅو دا کم سے کم به وایو 15 لک ډبي ته خرڅو. سو خرڅو 15 لک ریال به دې ورځ الله لور کوي. سوره له الله لور کوي 15 لک دا ګوره ما کم سے کم وای. حج چې لبی آیات کې پاج کې اوسم قیامت یې کنه اوس وای زه په حج کې مثال کې 1 ملیون ډبي خرڅو دی ورځي 1 ملیون رال به په دغه ورځ الله لور کوي. الله سره چې تجارت کوي کنه الله ولې برکت واچي دغه په ریال باندې سيزي خو الله غیرتی ذات ته چې تور لک سور کوي الله دې ډیر صدر کوي د یو ریال ور کوي الله ول سم دي شي ولا ور کوي لکه سره به ولې د بل دنیا دي شي ولي ځکه چې هغه سره رښتینه الله د پاره ور کوي. او موږ خو دغه یو طریقې زده کړې ده ها راوړاو جمع کوي به کړس سغټه حدیث راشي چې کوم جمع کړي هغه راوالو یې به غلطه ولګو یبه کینو یبه شروع کو دا ول سر یبه جمع کو یې حدیث راشي یبه راوالو زموږ دغه طریقې سوجدا چې زموږ په دې مال کې برکت نشته، سوجدا چې زموږ د مصیبتونو نه ختميږي دا ټول یو وجدا چې موږ د الله سبحانه تعالی په دین کې خرچ نه کوو. دې سړي دی حدیث ته وګورئ دې سړي دی واقعیت ته سمه عجیبه واقعه چې د الله سبحانه تعالی طرفنا आवाज وشو چې پلاني دی پس له خاص وبوزه خاص وب دې ټول وریزونه د وریز دغه یو ټوکړه جدا شو او دغه په دې فصل لپاسه په دې ځمکه باران وریدو بیا په دې نالو کې وبلړ والته رواني. دې سړي په الله باندې یقین دی کنه چې کله زموږ په الله باندې مضبوط یقین او موږ دغه په لار کې خرچه کوله الله سبحانه تعالی موږ له ډیر سره کی. دا بعض حدیثونه موږ بیان کړو د څه چې زموږ درس اختتام ته ورسېدو او زموږ خو اراده دا و چې د صحابه کرامو د ژوند نه بعض مثالونه وبګي ذکر کو او چونکه ټیم موږ سره نشتی ته الله سبحانه تعالی چې بیا چې موقره کړو ژوند راکو نو دغه په کوم بیان کو. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ دغه په لار کې خرچه وکړو او الله سبحانه تعالی زموږ مالونو کې برکت واچي، الله دې زموږ په بچو کې برکت واچي او الله دې زموږ په بدنونو کې برکت واچي. الله سبحانه تعالی زموږ ځوانانو له هدایت ورکړي او الله سبحانه تعالی زموږ د زنانو حفاظت وکړي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.